اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو هیله ده چې سلامت وئ. د نن ورځې د درس موضوع ده د کثرت د جدول د اجزاو خاصیتونه. نن په دې غږیږو چې د کثرت د جدول اجزاوې یا برخې څه ډول برخې دي او کومې ځانګړتیاوې درلودونکی دی دغه. نو په دې برخه کې اول موږ د ټیټ سرحد یادونه کوو. د یوې طبقې تر ټولو کوچنی مقدار ته ټیټ سرحد وایي او لوړ سرحد د یوې طبقې تر ټولو لوی مقدار ته وایي. دریم وسعت یا پراخوالی کوم معلومات یا ډیټاګانې چې په یوه طبقه کې راځي د هماغې طبقې وسعت بلل کیږي. یا داسې هم ویلی شو چې په یوه طبقه کې د لوړ او ټیټ سرحدونو ترمنځ فرق ته وسعت وایي. دغه موضوع تاسې دلته وګورئ. موږ دلته د زده کوونکو د نمرو څخه طبقې جوړې کړي دي او کثرت یې پخپله زده کوونکي دي. دلته دوې طبقې موږ لرو. د اولې طبقې صفر عدد د همدغې طبقې ټیټ سرحد دی او 40 د همدغې طبقې لوړ سرحد دی. د دوهمې طبقې ټیټ سرحد 41 دی او لوړ سرحد یې 100 دی. اوس که موږ غواړو وسعت یا پراخوالی معلوم کو، نو د دوهمې طبقې د ټیټ سرحد څخه د اولې طبقې ټیټ سرحد منفي کوو. یعنی داسې لیکلی شو چې 41 منفي 0 مساوي کیږي 41. یا داسې لیکلی شو چې 100 منفي 40 مساوي کیږي 80. نو موږ ویلی شو چې د دوهمې طبقې وسعت 80 دی او د اولې طبقې وسعت څومره دی؟ 41 دی. یعنې که د ټیټ سرحدونو ترمنځ توپیر پیدا کړو، هغه د پورته طبقې د وسعت په معنا دی او د لوړ سرحدونو ترمنځ چې کله موږ کوم توپیر پیدا کړو، هغه د دوهمې طبقې د وسعت په معنا سره راځي. بل وسط خبره ده. د یوې طبقې لوړ سرحد د ټیټ سرحد سره جمع تقسیم په 2 باندې. کله چې موږ د یوې طبقې لوړ سرحد او ټیټ سرحد سره جمع کړو او په 2 یې وویشو، د دې څخه لاسته راغلی عدد خپله د همدغې طبقې وسعت یا منځنی عدد بلل کیږي. لکه مثال موږ اوله طبقه په نظر کې نیسو. په اوله طبقه کې ټیټ سرحد چې دی هغه 0 دی. نو دلته لیکم 0 جمع لوړ سرحد یې 40 دی. په څو یې ویشم؟ په 2 باندې. نو 0 جمع 40 کیږي. که په 2 باندې وویشو نو وسعت بیا څو شي؟ 60 شي. یوه بله خبره چې تاسې په یاد ولرئ هغه دا ده چې په تېره ویډیو کې مو تاسو ته یادونه کړې وه چې که په طبقو کې د یوې طبقې لوړ سرحد د بلې طبقې ټیټ سرحد وي، نو په داسې حالت کې د اولې طبقې لوړ سرحد قیمت په اوله طبقه کې حسابیږي. نو که هغه د اولې طبقې لوړ سرحد په دوهمه طبقه کې د ټیټ سرحد په حیث راغلی وي، په هغه ځای کې هغه نه حسابوو. اوس که چیرې دغسې طبقې وي لکه په دې ځای کې چې دغه عدد تکراري جنبه نه لري، په دې حالت کې باید په مثال 0 او 40 دغه دواړه عددونه باید په همدې طبقې کې شامل وي، البته د کثرت په شمارلو کې. همدغسې 41 نه تر 100 پورې دغه ټول رقمونه که 41 او که 100 که د دغو ترمنځ دغه ټول باید په دوهمه طبقه کې حساب کړل شي. ښه ګرانو زده کوونکو، نن درس د عنوان مطابق همدومره بس دی. تر بیا عالم عمر شه.